تاسو داسې فکر وکړئ نن سبا ته د نجیب نه وي او دی د پاکستان په اوږو باندې سپور دلته راسي دا ګلبدین دی دلته کیني یو فرض محال وکړئ دا خبره چا تاریخ ګټلی دی د پاکستان په اوږو راتګ که هغه چا چې د وطن د ساتنې په خاطر باندې سر په لحد باندې ایښی وي چا ګټلی دی دا تاریخ دا اوله خبره دومه خبره دا کوم ته راسه خوست ته راننوځه د خوست قومونه اسماعیل خیل تڼي ګربز متون صبري لکڼ دا ټول وباسه د خپل کور څخه یې وباسه د خپلې خاورې څخه یې وباسه د خپل ټاټوبي څخه یې وباسه ښکلی خوست کشت و کار پکې روان مکتب پکې سته شفاخانه پکې سته دوکان پکې سته تجارت پکې سته او ویجاړ که او په دغه ورځو کې چې جنګ جریان لري په یوه ورځ کې 10,000 نه تر 40,000 مرمیو باندې په خوست باندې فیض سوي دي او خوست د خاورې سره یو سان سوی دی په خوست کې 15,000 نفره د ښار په منځ کې ژوند کوي د هر سړي دپاره 3 ګولۍ په یوه ورځ کې تخصیص سوي دي هغه وباسه ټول هغه مړه که دغه ټاټوبی د خاورو سره یو ځای که او قاضي حسین احمد او د پنجاب جنرالان راوله هلته پې کښېنه او په دې خاورې باندې ووایه چې دا زما کمال او بیا ورپسې شروع که صاحب تراکټر یې موټر یې دا ټول یې راوړه بیا صاحب مسجد ته ړنګ که دستکه یې وباسه دروازه کلکینه زلفۍ قالینې قالینچې که هلته موجودې وې که نه وي غریب خلک وو هغه خو لا پرېږده د ځمکې لاندې که یو نل او اوسپنه هم تللې ده د اوبو د ځغلولو لپاره هغه هم وباسه بویزه او بیا یې په بن او میرانشاه کې خرڅه که چې هر یو د دغه پښتنو قومونو دپاره شمله دی عزت دی ننګ دی آبرو دی غیرت دی دی خو پښتون دی دی خو نرخ لري دی څلی لري دی دود لري دی رسم لري نن به د پاکستان وسله در سره وي دا ټول مسایل حل فصل کېږي د افغانستان مسله هم حل فصل کېږي دا تاسو ته زه یایم دا به حل فصل سي دا سلاوې به هم راټولې سي ته به بیا دې قومونو ته چې یو د یوې خوا څخه او د دې سیمې نه یې راغلی او یو بل د بلې خوا څخه راغلی او د دې سیمې نه یې او په دې ټاټوبې کې د ترپکې ویلې دي او عزتونو او ننګونو او شرافتونو ته دې په سپکه سترګه کتلې دي او چې کله زموږ بیبیانې او زموږ خویندې میندې په دریاب تېرېږي او د دوی د غېږو څخه اولادونه د اوبو تولیږي او اوبه یې پسې وړي د دې پور څوک ادا کولی شي په پښتو کې دا راته ووایاست دوی قومونه کمایي کړل دوی خوست وګټلو که خوست د ابد دپاره له لاسه ورکړلو دا رښتیا درته ووایاست تاسو پښتانه یاستئ که نه تاسو د ټولو خبرو پوهېږئ ما ته ووایاست دوی خوست کمایي کړی دی دا قومونه یې کمایي کړل د دې قومونو دښمني یې نن یې پرېږده سبا ته یې پرېږده 10 کاله یې پرېږده 100 کاله وروسته د دښمني پور څوک نسي ادا کولی دوی کامیابي ګټلې ده په خوست کې که واقعا ځان ناکامه کړه